کم الله چې ته اول پیدا کړی او پتا کې روح واچولو هغه الله سبحانه وتعالی چې ستا دغه مړې نطفې د یو څاڅکي نه ته انسان جوړ کړلی هغه رب ستا د دې زري زري اډوکو نه چې دا به خاوري شوي هغه الله چې په څاڅکي کې دا روح اچولی شو اخره کې ته انسان پیدا کړو نو داسې اوس خو دا انسان تیار دی نو د دې شته اډوکو نه څنګه بیرته نشي پیدا کولی بیرته به د الله فرمایي زه د دې مړو اډوکو نه ستا ډانچه جوړوم او بیرته به د خپلې مخې ته ودروم د دې مثالونه الله قرآن کې ځای په ځای به ذکر کوي الله فرمایي لکه کافر به دې خبره کې شک کوو چې دا به څنګه مونږ ژوندي کیږو دا خو به مونږ زري زري شوي یو من یحیی العظام وهي رمیم مشرکانو به ویلې چې څوک به دا زري زري اډوکي په سوره یاسین کې دي دا به څنګه څوک را ژوندي کي داسې به هم څوک چې لا دې کې به ژوند واچوي الله رب العالمین خپل نبي ته وایي ورته ووایه قل یحییها الذي انشأها اول مره ورته ووایه ای زما نبي دا زاړه اډوکي او دا زري زري خاوري شوي اډوکي به هغه ذات را ژوندي کي چې هغه اول ځل پیدا کړی دا بدن اول ځل دا بدن چا جوړ کړی اول ځل دې بدن کې روح چا اچولی بیخي اسې یو څاڅکی او دې څاڅکي نه انسان جا جوړ کړو دې څاڅکي خو نه سر ښکارېده نه پکې سترګې وي نه پکې غوږونه او نه پکې پوزه نه پکې ژبه نه پکې دا سیده ډانچه نه پکې خپې نه پکې لاسونه او نه پکې معده او نه پکې زړه او نه پکې چې کوم دی د پلو او د رګونو دا نظام او سیسټم هغه لوی الله چې دغه یو څاڅکي نه دومره غټ انسان جوړ کړلو چې هغه بیا په دنیا کې کم کم کارونه کوي کم کم سوچونه کوي هغه دغه لوی الله به د دا زري زري اډوکي دا خاورې خاورې بدن بیرته به الله رب العالمین را یوځای کړي او خپلې مخې ته به ودروي الله رب العالمین د دې مثال ذکر کوي وایي زه به دا مړه اډوکي داسې را ژوندي کړم لکه په تاسو کې چې یو کس زمیندار مړه دانه د تخم په طور په ځمکه کې ور واچوي دا دانه چې په دې لفافه کې پرته یو په بوجۍ کې دا زمیندار یې راواخلي دا مړی که ژوندی دا مړی او هغه مړې دانې زمیندار داسې وشیندي په دې پټي کې او پټی یې واړی الله رب العالمین فرمایي ته وګوره که نه انسان یو څو ورځې بعد دغه مړې دانې نه دا شنه شنه تیغونه څوک راوباسي د دې نه بیا دا غټې غټې ونې او باغونه څوک جوړوي او دا لوی لوی فصلونه د غنمو او د جوارو او د بل څیز دا څوک تیاروي هغه الله چې دغه مړې دانې نه دا ټوله دنیا شنه کړله څه باغونه ولګول او څه پټي آباد شو او د انسانانو د رزق ذریعه وګرځېدله هغه الله چې د مړې دانې د تخم نه بوټي راوباسي هغه الله سبحانه وتعالی به د انسان دا مړ او زري زري وجود بیرته را ژوندی کوي